اوس د ژوند لږ د پخوا په ډېر باندې ډېر وساسي وي، ډېر وساسي وي. الله مو لاسونه پر مکه شریفه کښېږده، الله مو د هر غمه وساته، موږ مو وسا کړو، الله مو وسا کړ. الله چې د خوارۍ ساعت نه دروینې، زموږ یتیمان مو په نزوره ماړه کړه، الله مو په د جنت په نعمتو ماړه کړه. زخمنا دې کرا کرا رغېږي لا بدن ټپې ټپې وطن ټپې ټپې وطن چپېر دې د باروتو لوګي بیا مشالتان ټپې ټپې وطن ټپې ټپې وطن په پوهه او قلم دا مې څلورمه میاشت ده. الله دې 4 لکه جنتونه اومه جاڼۍ ته ورکړي متسته. الله پاک دې وزونه درکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. رب العزت جل جلاله مو آباد سوکاله او خوشحاله ودره. دوستانو الحمدلله بیا هم سپانسرشپ پروګرام لرو چې بیبي مور له کاناډا څخه سپانسر کړی او هر میاشت ورته د 4500 افغانۍ د خوراکي موادو توزیع لري 2 فامیلونو ته چې جمله پیسې 9000 افغانۍ کېږي. په دې کې تقریبا 11 قلمه مواد موږ ځای پر ځای کړي او همدغه مؤمنانو ته به ان شاء الله العزیز ورکوو. که تاسو غواړئ چې زموږ سره همدغه خیریه کاروان کې ملګري سي او بل خپل مستحق افغانان په خپل مرستو کې هیر نه کړي، تاسو کولی سئ چې د همدا اوس موږ سره تماس ونیسئ او خپل افغانان 1 2 3 نفر سپانسر کړي او د هغوی سره مرسته وکړي. دا به د الهي نصرت او د دنیا او د آخرت لوی سعادت او سبب سي ستاسو لپاره. راځي پر دې مظلوم ملت باندې رحم وکړو، د دې ترڅنګ ودرېږو. الله جل جلاله خو مهربانه دی. یو وخت به دغه افغانان پر خپلو پښو باندې ودرېږي، هغه وخت باندې به بیا تاسو په خپل دغه زړه او په خپل فکر کې واقعا ډېر یعنی د ښه احساس به کوئ چې ما په سخت حالت کې د خپلو افغانانو سره کومک او مرسته وکړه او خالق جل جلاله به تاسو ته په دنیا او آخرت کې اجر درکړي. نن تقریبا دغه 2 فامیلونو ته چې د اختر لوی اختر ورځې او شپې را نږدې دي، نو دغه 2 فامیلونو ته چې دغه څه ورکول سي، خدای جل جلاله به موږ او تاسو ته د دوی هغه دعاګانې چې تر شا یې موږ او تاسو ته کوي هغه به الله قبلوي. او د لوی اختر یادونه مې هم وکړه. دوستانو که څوک غواړي چې زموږ سره په همداسې غریبو هیوادوالو باندې اختر نور هم ښه اختر کې، نو زموږ سره په دغه د قربانۍ پروګرام کې ملګري سي، خدای جل جلاله به تاسو ته اجر درکړي. قرباني خو بې له هغه هم تاسو کوئ، نو بهترین ادرس ستاسو لپاره المبارک خیریه بنسټ او د هغوی ټیم دی. دوی کولی سي د تیرو کلونو په شان باندې چې ستاسو قرباني په صحیح شکل باندې په شفاف ډول باندې تر هغو خلکو پورې ورسوي چې واقعا هم هغوی په کور کې له میاشتو راهیسې د غوښو درک نه وي. دغه د قربانۍ اختر د غریبانو اختر دی، د مظلومانو اختر دی، د یتیمانو اختر دی، د کونډو او معیوبینو اختر دی. راځئ چې د دوی اختر لا هم ښه اختر کړو. نو په دې کې تاسو ته بلنه درکوو چې راځئ زموږ سره کوم مؤمنانو چې نوملیکنه کړې ده او کوم مؤمنان چې غواړي نوملیکنه وکړي، لنډې ورځې پاتې دي، په همدغه ورځو کې زموږ سره ملګري سي. درېیمه یادونه مې دا د دوستانو موږ همدغه مرکز جوړ کړی. الحمدلله د دې ټوله کارونه خلاص شوي. تاسو ولیدل چې موږ جلسه درلودله. په جلسه کې موږ ټولو مؤمنانو ته څه وکړله؟ 9 کسان موږ فارغین درلودله. تاسو د مرستو برکت دی. خو مرکز یوازې مه پرېږدي، مرکز تنها مه پرېږدي. مرکز نور هم ضرورتونه لري. دا زموږ او ستاسو لپاره یو مسؤلیت دی په ژوند کې. دا همداسې حیثیت نه لري چې مرسته د یو چا ته ورکړه بس خبره خلاص. دا زموږ او ستاسو لپاره مسؤلیت دی. زه پر ټولو هغو مؤمنانو باندې، پر ټولو هغه خلکو باندې دا الحمدلله ثابت اوسه هغه ژمنه چې موږ کړې وه چې موږ به داسې مرکز جوړوو چې واقعا به ټول مؤمنان په دې عزم باندې وي چې الحمدلله دا ځای کې الله جل جلاله درس او تدریس شروع دی. دا به تاسو نور هم سپورټ کوئ. موږ په دې برخه کې د دې ځای د قرضدارۍ برخه چې خلاصه سي لا هم پرمختګ کوو، لا هم مختزو. دلته به بل تعمیر جوړېږي باذن الله. دلته به د ښځینه مرکز یعنې ښځینه علمي مرکز هغه به جلا جوړېږي، جلا کېږي به
دلته به معهدونه جوړیږي، دلته به حرفوي مرکزونه جوړیږي. دا داسې نه دي چې بس همدغه ځای ختم سو خبره پر دا ځای باندې خلاص. زموږ او ستاسو مسؤلیت دی. زه ټولو مؤمنانو ته زه مرسته کوئ در دې به بهترین ادرس تاسو چیرې پیدا کړي. زه درته په اطمینان وایم چې دا ستاسو لپاره بهترین ادرس دی. که صدقه جاریه کوئ، د صدقه جاریه چې ستاسو د مرګ څخه وروسته، ستاسو د آخرت څخه وروسته، ستاسو د دنیا څخه د فنا کېدلو څخه وروسته، ستاسو د ټول نسل چې هغه به د الله جل جلاله په کاریږي د هغه څخه وروسته تر قیامت ورځې پورې چې دغه یوه خښته دلته تاسو ته به الله اجر درکوي. زموږ او ستاسو خو هدف اجر دی، زموږ او ستاسو خو هدف ثواب دی، زموږ او ستاسو خو هدف د الله جل جلاله د دین لوړوالی دی. دا مرکز لوی سبب دی، دا مرکز یو لوی ادرس دی. راځي چې په دغه مرکز کې چې نن زه پکښې ناست یم دا نور هم سپورټ کړو. لومړی په قرضداري کې موږ او تاسو باید لازما قرضداري اخلاص کړو. چې قرضداري اخلاص سي نور کارونه به رب جل جلاله زموږ او ستاسو همداسې مخته بیایي. الله جل جلاله ډېر لوی ذات دی. الله پاک موږ او تاسو په دې مرکز باندې امتحانوي. راځي چې په دغه امتحان کې د الله جل جلاله په توفیق باندې ځان بریالي کړو. بارک الله فیکم. زخمنا دے کرا کرا رغی لا بدن ٹاپی ٹاپی وطن ټاپی ټاپی وطن چپیر دې د پارو تلګي بیا مشالتان ټاپی ټاپی وطن ټاپی ټاپی وطن بوها او قلم بدی کوز در ملانا بوها او قلم بدی کوز در ملانا روانا داد تیر برباد یورا غوان ٹاپی ټاپی وطن ټاپی ټاپی وطن زخمنا دے کرا کرا رغی لا بدن ټاپی ټاپی وطن ټاپی ټاپی وطن چپیر دې د پارو تلګي بیا مشالتان ټاپی ټاپی وطن ټاپی ټاپی وطن. دوستانو برنامه ته ښه راغلاست. د جانیانو سره به خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ. سهار دې صحت مو ښه دی؟ څنګه په خیر یې؟ الحمدلله. الله څنګه دې دی مکه زبانې مرګ بیخي شکر یې د خدای راضي یو دی چې نسې ناراضه. څومره میاشتې مور ده؟ دا مې څلورمه میاشت ده. الله دې 4 لکه جنتونه اومه جاڼۍ ته ورکړي متس ته. الله پاک دې وزونه درکړي چې دا میاشت راځي دا سترګې مو پر لارې یي چې خدای څنګه به اوسې. ډېر خوشحاله یو. الله دې تاسو په دې نو په دنیا خوشحاله کړي. اختر ته هم لږ ورځې پاتې دي. د اختر خاص پیدا شو ان شاء الله. بس الله دې وزونه درکړي در خوله مو چیر دي. الله پاک دې جنتونه ورکړي اومه جاڼۍ ته هم تاسو ته. موږ سره مو دونې ښه وکړله څه دې الله ښه وکړي. الله پاک دې وزونه درکړي. موږ خواران غریبان ډېر ستړي مخلوق یو، ډېر ناجوړي مخلوق یو. الله که د 3 مریضان یو کم په خپله مریضه یم دا یتیمه لور مې ده. الله خو داسې په خواره خواري وي دا زوی مې دی. په خدای چې هر شي ته ضرورت لرو تاسو ته دې الله یې وزونه درکړي چې دا ګوله ډوډۍ پیدا کړو دا شیان پیدا کړو. ډېر خوشحاله سو موږ ډېر خوشحاله سو. الله دې ته یې وزونه په هغه دنیا او په دې دنیا دواړو ورکړي. تاسو چې خدای د برکتو خاوندان کړي چې موږ مور وښولو زموږ غمخوري مو وکړه. تاسو ته دې الله یې وزونه درکړي. الله یې تاسو ته اجرونه درکړي. مور سلامت اوسئ. السلام علیکم. سلام ستړي مه شئ چې څنګه یاست؟ اوس د ژوند لږ د پخوا په ډېر باندې ډېر وساسي وي، ډېر وساسي وي. الله مو لاسونه پر مکه شریفه کښېږده. الله مو د هر غمه وساته. موږ مو وسا کړو الله مو وسا کړه. الله چې د خوارۍ ساعت نه در ویني. زموږ یتیمان مو په نزوره ماړه کړه. الله مو په د جنت په نعمتو ماړه کړه. ډېر بې وزلي وو. الله زموږ سره تاسو کومک کړی دی. د الله کومک چې در سره وشي زما چې ډېره بې وزلي یم، ډېره بې ولا یم، بې زویه مور یم، بې وروره کور یم، نه خوندي ورور له ولاکه لرم. الله دې برکتونه در باندې کښېږدي. ها خدای مو مه خرابوه. الله مو همدا دنیا در سمه کړم هغه دنیا. الله دې یوازې هم په دې دنیا هم په هغه دنیا درکړي. موږ ته وس قدرت نه لرو. تاسې کومک را سره وکړئ. د الله کومک چې در سره وشي. ها خدای مو مه خرابوه. الله مو آباد ولره. دوستانو دغسې دعاګانې به الله جل جلاله هېڅکله نه ردوي.
کله چې زه خپله بیبي مور چې له کاناډا څخه مرسته کړې زه یې نه پېژنم دا مور یې نه پېژني او دعا ورته کوو دا به طبعا الله جل جلاله قبلوي او الله جل جلاله دغه مرسته و دغه الله خو سمیع لیدونکی بصیر سمیع اورېدونکی بصیر لیدونکی ذات دی الله پاک هم مرسته ویني هم د دعاګانې اوري خدای جل جلاله به خامخا د دعاګانې قبلوي او خوشبخته انسان هم په دنیا کې هغه دی چې بل ته یې نفع ورسېږي د الله رسول وایي چې خیر د خلکو هغه څوک دی چې خلکو ته یې نفع ورسېږي په دنیا کې په میلیاردونو انسانان دي خو خلک یې له شر څخه په عذاب اما دا به یو ډېر د الله جل جلاله خاص ځانګړی بنده وي چې خلکو ته یې نفع رسېږي الله جا نه خرابوي امین الله جا نه خرابوي الله جا هم د قیا دنیا د دې دنیا نه خطا چې اختر راځي د اسنی مرسته براکي کنه ولا ورته فکر مو چې موږ خدای رابي کې کبیرانه کې د مؤمنان به یو شی ولري که به یو نه لري د خدای په نامه د سپوا او الله الله خو مهربان خدای دی توکل پر خدای دی الله مو مخرابو الله چې ژوند درکې چې په خدای مو د هر بده بلا وساته کته چې موږ نه وای مره کړي موږ دوی څه پیژنه ته موږ دغه کړ الله مو مخرابو دغه ارش په چې د مؤمنان پر سرخانه راکې هغه الله خبر دی نو زه خبرم چې دعا درته کوم خدای دې اجر په خدای دې مخرابو الله مو د ځواني مرګي د ورځې وساته الله دې د الله لورس د غیب ډېر درکې چې د غریبانو سره کومک وکړي امين کته دعاګانې دې کوم الله تاسو ته جوړ اندر کې دوستانو دا ونه برنامه ټول دعاګانې تاسو وکړه تر بلې برنامه چې تاسو درنه چوپړ ترازو پر سر خالق لا زال متعال رب جل جلاله مسپارو څلور میاشتې پر دوی میاشتې پاتې د بیبي مور مرسته د رب جل جلاله دی قبول او منظور کی که تاسو هم غواړئ چې د داسې مظلومانو د داسې مؤمنانو د داسې د الله جل جلاله د خاصو بندگانو دعاګانې ترلاسه کړئ همدا اوس پر واتس اپ تماس ونیسئ او خپله مرسته خپله قرباني زموږ له طریقه پر داسې مؤمنانو باندې توزیع کړئ جزاکم الله خیرا زخمنا د کرا کرا رغیږي لا بدن ټاپي ټاپي وطن ټاپي ټاپي وطن چپیر د پارو تلګي بیا مشالتان ټاپي ټاپي وطن ټاپي ټاپي وطن په او قلم بدی کوو در ملا